راشه چې تاریخ د صوابۍ درته برسېره کم دا د پښتنو په دې حجرو به دې ورتېره کم ستانه به د ټولې صوابۍ مینه چاپېره کم عقیده د مشاعرې آغاز کوو عمیر ننګيال له بلنه ورکوم د حمزه بابا په دې شعر باندې چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینې سره دي تش وې د پښتو غزل ځوان زرې بابا کړم عمیر ننګيال بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم بدیو زمان صاحب تاویل کمو کچی چې دومره پروګرام په ناصابۍ کې راجوړ شو موږ سره به دومره مرسته وکړله او یو نظم به راته ووایم که اجازه دي چې تصور صاحب توجه به غواړم چې په خر رګ کې مې مینه مینه پال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه په خر رګ کې مې مینه مینه پال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه هر څوک که راته ګوري نو د هر چا نه ښایسته یم د نورو نه اوچت یم په اسمان کې پلوشه یم زه د پښتونخوا د مستې مینې ترانه یم هر ځای کې ښکاره لکه تیارو کې بل مشال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه مننه ټول به مینه مړه دي پښتنو له دا عادت ورکړی دلته یوسف زول خپلو میندو تربیت ورکړی د ټول نه برې والله الله په پاک قدرت ورکړی زه د صوابۍ یمه جوړ شوی په کمال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه دلته کې زلمي شته چې پښتو او ثقافت خپلي ځان په پښتو وژني د پښتو هغه فطرت خپلي دا ټول حق پرست دي او خپل ځان له حق پرست بلي په زړه کې مینه ستا لرم مین دې په جمال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه راشه چې تاریخ د صوابۍ درته برسېره کم دا د پښتنو په دې حجرو به دې ورتېره کم ستانه به د ټولې صوابۍ مینه چاپېره کم مننه راشه چې تاریخ د صوابۍ درته برسېره کم دا د پښتنو په دې حجرو به دې ورتېره کم ستانه به د ټولې صوابۍ مینه چاپېره کم پښتو ژبه خوږه ده نو دا ځکه یې لیکوال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه زمونږ به دا دعا وي چې مؤاباده صوابۍ وي چې دا د امن کور کلي ټول عمر دې ژوندی وي چې دلته کې هر وخت خوشحالۍ بس خوشحالۍ وي دا مې شناخت ته یا حسین عمر ننګیال یمه زه صوابیوال یمه زه صوابیوال یمه یو څو شعرونه نور په اجازت دي صدر صاحب اجازت ته یو څو شعرونه نور ته کمکل یې چې سوله د مخلوق جوړوي علمګیره ته کمکل یې چې سوله د مخلوق جوړوي د زړه خبرو له به زړه سره تعلق جوړوي نه پښتانه دومره سپک خو نه دي چې پیچل زده کوي عثمان ته ډالۍ چې پښتانه دومره سپک خو نه دي چې پیچل زده کوي څوک دهشتګر جوړوي څوک راله مشکوک جوړوي مننه دا یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ د مزاح دپاره دی چې دا بعضې به خبره باندې زر پوهېږي دا بعضې به خبره باندې زر پوهېږي د بعضو له به ښه کابلي څوک جوړوي ډېره مننه